آیا شهزاد محمدي ته نور د افغانستان کریکټ ملي لوبډله کې ځای شته او که نه؟ په دې اړه یو څو پټو خبرو ته راځو. مخکې له دې چې دغه ویډیو تاسو ټوله وګورئ، که هر چا زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ او د کوچني اختر مبارکۍ مې هم در واخلی. محمد شهزاد محمدي له کالونو راهیسې د افغان ملي لوبډلې مهم لوبغاړی پاتې شوی. تر نورو یې ډېرې منډې کړې او د لوبډلې د بریاو په برخه کې مهم رول لوبولی، خو اوس یې هغه خوند او رنګ نه دی پاتې. دی په فټنس کې ستونزه لري او شاید په روان نړیوال جام کې یوازینی لوبغاړی وي چې داسې بې خونده بډې لري چې له یوه لوبغاړي سره هیڅ نه ښایي. که څه هم د کرکټ بورډ له نوموړي سره ډېرې خوارۍ وکړې، خو شهزاد نه خپله خېټه اوبه کړه او نه یې ځان په سم ډول د ویکټ ساتنې او توپوهنې لپاره جوړ کړ. کله چې شهزاد د کرکټ بورډ لخوا د خراب فټنس له کبله ډراپ شو، د کرکټ ګڼو مینوالو په افغان کرکټ بورډ نیوکې وکړې چې ګنې لوبډلې مهم لوبغاړی له لوبډلې ویستلی دی. خو د کرکټ بورډ هغه وخت اجروي رئیس شفیق ستانکزي ویلي و چې شهزاد زموږ لپاره یوه ستونزه ده. په توپوهنه کې 30 منډې وکړې، خو بیرته په ویکټ ساتنه کې 25 یا 30 منډې وکړې او همداسې سټمپونه او کیچونه هم ترې خطا کیږي. خو شهزاد بیرته لوبډلې ته راغی او اوس هم همغه ستونزه لري. دا سمه ده چې نوموړی د ځینو لوبډلو خلاف ښه ځلیدلی، خو په ډېرو نورو لوبو کې د ده د تېروتنو له کبله افغان لوبډلې لوبې بایللې دي. په وروستۍ لوبه کې چې د اسټرالیا خلاف وشوه، نوموړی په 0 آوټ شو او ورسره یې په ویکټ ساتنه کې هم ښه ورځ نه درلوده. څو توپونه یې له لاسه ووتل چې په 4 بدل شول. همدا ډول د مهم اسټرالیوي لوبغاړي ډیویډ وارنر سټمپ هم میس کړ. د کرکټ بورډ یوه لویه تېروتنه دا ده چې شهزاد په اوږدو فارمټونو کې لوبوي. حال دا چې نوموړی ډېر کله ثابته کړې ده چې یوازې د 20 اوریزو لوبو لوبغاړی دی او د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو حوصله نه لري. د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې اوسنی کپتان ډوپلیسي د هاشم امله د 30 ټیسټ لوبې په اړه ویلي و چې دا به د جنوبي افریقا وروستی لوبغاړی وي چې 100 ټیسټ لوبې پوره کوي. خو دا چې نړیوال کرکټ ورځ په ورځ بدلیږي، په کار ده چې هر وخت نوي لوبغاړي لوبډلې ته جذب شي چې د همغه وخت مطابق کرکټ وکړي. افغان لوبډله کې د کرکټ نړیوالو شورا پوره غړیتوب لري او په کار ده چې د نورو مخکښو نړیوالو لوبډلو په څیر لوبه وکړي. په دې خاطر په کار ده چې نوي لوبغاړي رامیدان ته شي. پخواني لوبغاړي د خپل وخت لپاره ښه وو، خو اوس ښکاري چې دوی له اوسني کرکټ سره بلد نه دي او په تخنیک نه پوهیږي. شهزاد ترڅنګ اصغر افغان، نورعلي زدران، شاپور زدران، دولت زدران، سمیع الله شینواره او یو شمېر نور هغه لوبغاړي ګڼل کیږي چې نن سبا یې خوند نشته، خو بیا هم پر ملي لوبډله بار دي. شهزاد 2 انتخابه لري، باید ځان پیټ کړي او د لوبو لپاره د نورو لوبغاړو په څیر ځان جوړ کړي، داسې چې هم یې ویکټ ساتنه ښه شي او هم یې توپوهنه ښه وي. یا باید له لوبډلې کینول شي او نور ځوان لوبغاړي یې پر ځای رامخکې شي. په ځوانو لوبغاړو کې درویش رسولي، رحمان الله ګوربز، اکرم علي خیل او په کورني کرکټ کې څو نور هغه لوبغاړي ګڼل کیږي چې د شهزاد د بدیل په توګه د ده ځای نیولی شي او که کار ورسره وشي تر شهزاد به هم مؤثر ثابت شي. ډیره مننه ملګرو چې تاسو تر پایه سره پاتې شوئ. دغه لیکنه عمران رحیمي کړې وه. نو که تاسو کوم نظر لرئ نو لطفا یې راته په کمنټ کې پرېږدئ. تر بیا ښې شېبې ښه وخت.